سلام ومینه ګرانو کتونکو وخت مو په خیر دوستانو څنګه چې تاسو وکتله د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه وشوه چې ویسټ انډیز افغانستان ته د 312 رنزونو هدف وټاکه د دې غټه وجه دا و چې افغانستان بالکل یعنی صفر کې په فیلډینګ کې بالکل دوی صفر وو فیلډینګ یې داسې شان نه و لکه د تیر لوبو په شان نو تاسو خپله هم وکته دوستانو چې د ډېری لوبغاړو نه بالکل څلوریزې او شپږیزې ډېرې په اسانۍ سره لاړې او د ډېرو نه کیچونه هم مس شول که چېرته دوی ښکلې فیلډینګ یعنې مس فیلډینګ دوی نه وی کړی نو ویسټ انډیز هېڅکله هم دوی ته دومره ټارګېټ نه شو ورکولی ځکه چې ویسټ انډیز خپله هم ویلي چې دوی سره ډېر ښکلي بالران دي ښکلي سپینران ورسره دي نو موږ نشي کولی چې دوی ته دومره هدف ورکو تاسو خپله هم وکړه دوستانو چې افغان لوبغاړو فیلډینګ څنګه وکړه بالکل د صفر سره ضربونو همداسې جعفر خان صاحب هم ویلو که چې چېرته فټنس نه وي نو هلته خو همداسې فیلډینګ کېږي نو دوستانو تاسو خپله وکتله چې څنګه فیلډینګ یې وکړو او که دوستانو موږ همدغسې وګورو اکرام علي خیل چې د شیرزاد محمدي پر ځای راغلی بالکل هغسې کیپینګ یې ونه کړ څنګه چې شیرزاد کولو نو تاسو خپله هم وکتله چې ډېر کیچونه هم ترې مس شول ډېرې څلوریزې هم ترې نه لاړې او تاسو که یاد شي وګورئ ویکټ یې هم ونه ویشتل یعنې بالکل کس اوټېده که چېرته دغه ویکټه صحیح ویشتی وی نو بالکل هغه ویکټه لګېده او کس هم اوټېده نو ډیر زیات مس فیلډینګ د اکرام علي خیل نه هم وشو که چېرته مونږ وګورو ګلبدین نایب په دې اخره کې چې کوم کیچ و هغه کیچ یې هم مس کړو نو هغه ویل چې لمر مخامخ راته راغی نو تاسو وګورئ دوستانو ډیر هر یو لوبغاړی مس فیلډینګ وکړو نو ځکه دومره ډېر ټارګېټ یې موږ ته هدف وټاکله نو که مونږ وګورو د راشد خان ته هغه صرف یو وکټ یې واخیسته په 10 اورونو کې 52 رنزونه ورکړ بالکل دا هم مس فیلډینګ کیدی شي دوستانو که چېرته مونږ مجیب ته وګورو مجیب بالکل ونه ځلېده دغې لوبه کې صفر وکټ یعنې بالکل یو وکټ یې هم وانه غیسته 52 رنزونه یې په 10 اورونو کې ورکړو او که چېرته مونږ راشو دولت زدران ته دولت زدران 2 وکټ یې واخیستې او 83 رنزونه یې ورکړل صرف په 9 اورونو کې نو که تاسو چېرته وګورئ دا هم ډېر زیات رنزونه د دولت زدران لخوا ورکړل شوي او که مونږ وګورو شیرزاد چې دا د آفتاب عالم په ځای راغلی دی نو بالکل دا یو وکټ یې واخیسته او 55 سکور یې ورکړل په 8 اورونو باندې او همداسې نبي هم یو وکټ واخیسته او 55 رنز یې ورکړل په 10 اورونو کې نو دا دومره رنزونه به دوستانو ته څه وایي چې افغانستان به پوره کړی شي او که نو خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ چې آیا افغانستان به دا لوبه وکړی شي چې وګټي که نه تر بلې ویډیو ځلوي الله